او هر یادیدونکی به یو ورځ هېرېږي. هر یادیدونکی به الله اکبر. دا موږ ته پته ده، موږ لیدلي دي، موږ بعض خبرې لیدلي خو ځان هم په زور ځان هم ماشومان جوړ کړي. نه موږ نه یو پوه. او د دنیا په باب کې چا ته ووایه که نه چې یاره ته په دې مسله نه یې پوه، همدې سور شین شي، څنګه نه یې پوه؟ جګړه کې تا ماته کوم عقل ووایي، زه نه یم پوه په دې. هغه وړه غوندې کې خبرې، خو د دین په باب کې موږ په خپله وایو زه نه یم پوه. موږ ته جي پته نشته، موږ جي بس هغه خپل مونځ اودس کوو، بابا دې الله وبښه راته کوله وبې راته کوله، نورې کیسو به نه. دا موږ ځان نه په زور کمکلان جوړ کړي، په زور. یاده که هر یادیدونکی به یو ورځ هېرېږي. څه شو زموږ هغه نیکونه؟ څه تذکرې شتي؟ الا دا که چېرته شاذ او نادر یو مجلس کې یو باس راواغستی شي او څوک ووایي به ورته دې قصې ختمه شوې ده. دا هم ګوره څه وخت کې یادېدو په دې مشرانو کې داسې زورور وو چې د یو په غږ باندې به ټول کیله کېناسته او پاڅېدو به ونې څوک بحث ونه کړي. داسې زورور پکې وو پهلوانان چې لس شل دېرش کسان دا د هغه ته نه شو ټینګېدی، ونې څوک بحث نه کوي. دومره جیدادونه والا پکې وو که نه، دومره جیدادونه. دا خو اوس د خلکو سره جیدادونه کم شو، پخوا جیدادونه ګوره د یو کس به سمګي وو، د هغې نه بعد تقسیمیږي او تقسیمیږي او تقسیمیږي او دې سره روان دي. ولا دومره دي سوچ وکړي چې د هغوی سره به څومره جیداد و، پوره علاقې به د یو کس وي، نه څوک بحث ونه کوي. نن چې ما ورته یادېږو که نه، یو وخت داسې مره روان دی، موږ هم یېرېږو، موږ هم بیا څوک نه یادېږي. نو ولې موږ بیا په زور ځان جاهل کړی دی؟ که د دین دپاره دې څه وکړو، د الله دپاره، نو کیدای شي یاد دې پاتې شي. که وګوره د صحابه کرامو ته، بیا د هغوی نه بعد د امت د علماو ته او د مشرانو ته په زرګاو په سوونو کلونه شوي دي، اوس یې موږ یادو، موږ هغه داسې کول او هغه دا کول، دا تذکره پاتې کېږي. که دا غواړي نو بیا دا په دیندارۍ سره پاتې کېږي. بیا وایي مخکې ولیس غیر الله یبقى، د الله نه علاوه ګوره بل څوک پاتې کېدو والا نه دی. ومن علا فالله اعلا، او که څوک ځان ډېر اوچت کوي که نه، نو الله د ټولو نه اوچت دی. پاتې کېدونکی ذات صرف یو الله دی. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء هالک الا وجهه، هر څه ختمي دي، په هر څه باندې فنا راتلو والا. ورسره دا یاده کوي هر راتلونکی شی نږدې دی. دا قانون یاد کوي، ځکه عرب وایي کل آت، هر راتلونکی شی را روان دی، و کل آت قریب، او هر را روان شی نږدې دی. موږ دا وایو مرګ را روان دی، تاسو کې څوک نه وایي؟ بس وایو را روان دی. کوم ځای کې به وي؟ موږ چې وایو یاره پلانې د کلي نه را روان دی یا کلي ته را روان دی، نو معلومات کوم ځای ته را رسېدلی دی؟ توترینګو او ترینګو کې کوم ځای کې پلاني ځای سره یې مرګ کوم ځای ته را رسېدلی؟ چېرته سوچ هم کړی؟ صرف دغه وایو را روان دی، صرف دغه را روان دی او را روان کوم ځای کې دی؟ لا خو ته ډېر دی، او زه به 70 کالو ته رسم او زه به 80 ته رسم، 100 ته به رسم او کړوسي به یې او موسي به یې او دنیا به یې او عیش و عشرت به. بیا به چېرته مرګ زموږ کوڅې له راشي، ور به وټکوي، بیا به ورسره ګورو. هر راتلونکی شی نږدې دی. او لکه د قیامت باره کې الله رب العزت ویلي فرق مؤمنانو او کافرانو کې، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. دوی کافران این قیامت لره ډېر لري، مؤمنان این ډېر نږدې. دا مرګ هم دقه شان دی، بېدینه سړی ډېر لري او دیندار ډېر نږدې دی. به دغه دی مرم او دا حقیقت دی که نه. معمولي که په دې سینه باندې سړي راشي که نه، نو سړی وایي ها بس، نو دغه زما اوس حقیقت دی. څه له په زور رسي هغه
خلک وایي که نه ښکرې غوړی که نه په زور ځان دغه جوړ کړی دی که معمولي د معدې د لاسه یا په معده کې هوا او ګیس جمع شو هغې د لاسه په سینه بوج راغی بس دا غریب به بس ورته ونیسي لکه ولې یاره قسم رب نو تا خو پرون کومې خبرې چې دي کولې او دا به ده او دا به دغه نن د معمولي سړکې د لاسه ته منډې وایي حقیقت دا دی چې هېڅ پته نه لګي چې مرګ کله راسي عیش ما شئت فانک میت دویم نصیحت هغه دا کړی الله اکبر واحبب من شئت فانک مفارقه او چا سره چې محبت کوې وکړه خو یاد ساته چې ته به د ده نه بېلېږې ورځ دا د جبریل علیه السلام دا وصیتونه نه دي هسې یو ورځ ما سوچ کو دا روایت کې لګیا ومه هسې ما سوچ کو ما د ده په دې یو وصیت باندې کتاب لیکلی کېږي ښه مزېدار او چې عنوان یې هم دقه د کتاب که دا زما دا بیان چېرته علما یا دعا ته اوري نو که الله وله توفیق ورکړو په دې کار وکړو ډېره ښه به او که الله ماله توفیق راکړو نو ګوره دا یو عنوان دی د کتاب لکه اوس ښایسته کتاب ولیکه او عنوان یې څه دی ژوند تېروه چې څومره تېرې خو مرې به دا به څومره